بسم الله الرحمن الرحيم. كنز الدقائق. وهو او دا كنز وان خلا اگر که خالد عن العويصات المشكلاتنا والمعضلات او دا سختينا. معضل اغسق عبارت توي فقد تحلى بمسائل الفتاوى. تحقیق سره خستکړه شوی دی په مسائلو د فتوو باندې. خستکړه شوی دی په مسائلو د فتوو باندې والواقعات او په هغه مسائلو باندې چې واقع کیدونکي دي په مابین د خلکو کې. یو نایبه یو حادثه راشي او ناڅاپه مسلې ته ضرورتي او دې کنز الدقائق کې راشته دی. معلما بتلك العلامات چې نخدار کړی شوي وي دغه مسائل بتلك العلامات په دغه علاماتو باندې. په وافي دا کنده چانه جوړ لرو وافي کتاب کې د مسائلو د پاره مخفف حروف ټاکلي هغه ته علامه وي. هغه ته څه وي؟ علامه. نو په مغه علامو باندې دا کند هم مشتمل دی. په مغه علامو باندې دا کن هم سره مشتمل دی. مثلا فکن دا وافی کی بیلی کری مسئله بیلی کری و بیلی وتا حالی کلی و حا من ابو حنیفتا، یعنی دا قول چا ده دا امام ابو حنیفه ده. مسئله با ذکر کری و بیلی کری و سین من ابو یوسف امام صاحب شاگرد. مسئله با ذکر کری و آخره کی بیلی کری و میم، نو میم من امام محمد. ذکر کری با مسئله با بیلی کری و زی من امام زوفر. مسئله به ذکر کړي او به لیکلي و فا من امام شافعي. نو زما دې کن کې هم د علامه راځي، او کاف د فاره د امام مالک، کاف د فاره د او دال د فاره د امام احمد ابن حنبل، زين راځي خبره. او وو راځي د فاره د روایت د اصحاب زمونږه لروایت اصحابنا، یعنی زمونږ د مذهب علماء چې کوم قول کړي هغه ته به څه لیکلي وو من لروایت اصحابنا. زين راځي خبره. نو دا هم راوړي دي معلما چې نه خدار کړی شو د تلک العلامات په دغه علامه ومشمار حیمنا ابو حنیفه، سینمنا ابو یوسف، ممنا امام محمد، زیمنا امام زوفر، او دارنګي فیمنا امام شافعي، او ممن دا کاف منا امام مالک، دال منا امام احمد، او دارنګي هغه مسائل چې د روایت د اصحاب زمنګو واو. اوس فرمای وزياده الطاء للاطلاقات، سره د زیادت د طانا د فاره د مطلق مسلو، سره د زیادت د طانا یعنی واقع کی طانا وا دا ته حروف هو چې کوم موږ ماره خو طاقه کې نه و. نو زه چې مسله راوړم او توی ولیکم نو د دې مطلب بدای چې دا په هیڅ قید باندې مقید نه بلکې دا مطلقه مسله ده. وزياده الطاء سره د زیادت د طانا للاطلاقات د فاره دا مسلو چې هغه مطلق وي په غیر د تفصیل او د قید نه وي. تواب شي وی والله الموفق، والله چې توفیق ورکون کې د للاتمام تمام ولود د کتاب ته، والميسر والله يسانون کې د للاختتام ختم ولود د کتاب ته. مدغه دیباجه چې مصنف رحمه الله ذکر کړل چې په دیباجه کې درې شیونه ذکر کیږي چې کله دیباجه د ماتن منو دوه شیان وي. یو باعث على التصنيف بهم في هذا الفن، کتاب می ولي کو نو لما رأيت المقتبسين په دې فن کې مې ولي کو ځکه چې دې کې مسائل د دې فن بهتري ذکر کړه. او چې کله شارح وي یو کتاب لیکي نو هغه په دې باجه کې درې شیان ذکر کوي. یو هغه دا چې باعث على التصنيف بل في هذا الفن، او دریم نمبر على هذا الكتاب چې شرح مې ولي کړه په دې کتاب نو په بل کتاب مې ولي کړه. لکه هدايه شرح د ابو المنتهي، نو صاحب د هدايه په دې باجه کې څه ذکر کوي؟ درې شیان. یو باعث على التصنيف هدايه مې ولي کړه، په فقه کې مې ولي کړه، او د ابو المنتهي شرح مې ولي کړه. خدا خو ماتین دی نو د دوه مقصد دی پورې شو پورا شو. کتاب الطهارت کتاب ثابت ده په بیان د احکام الطهارت کې، کتاب ثابت ده په بیان د احکام
کتاب الطهارت مرکب اضافي ده او دا خبر ده د مبتدا محذوف ده لپاره معنا هذا کتاب الطهارت هذا مبتدا ولا راو بس یو کتاب الطهارت مضاف الیه ولا رسکی خبر کی دم اعراب کتاب الطهارت کی چوي نو کتاب معنا هاکا اسم فعل براوړي یا خص اسم فعل براوړي او دا کتاب الطهارت به منصوب وي ځکه چې دا به مفعول به شي دا به څه شي مفعول به شي اوس راشي کتاب د مصدر صيغه ده او نور مصادر هم شته کتابتن كتب يكتب کتابا او کتابتن په لغت کې کتاب جمع توای په لغت کې کتاب ته کتاب څه کوي چې په دې کې مسلې راجمعي او په اصطلاح د فقهاو کې کتاب څه توای جمع مسائل مستقلة جمع مسائل كذا جمع صيغه منتهى الجموع جمع مسائل مستقلة دالة على مسائل مجموعة او جمع مسائل مستقل ده دالة چې دلالت کوونکی وي دا کتاب على مسائل په مسائل مجموعه باندې صحیح شو او دالة على مسائل مجموعة خدا تعریف دلک شانتی کمزور کړی دی موږ چې کوم خپل یاد کړی دی غداري د تاسو محشید داسې ویلي هي طائفة من الكلام اعتبرت مستقلة سواء كان من نوع واحد او اكثر وشوي دا طائفه د مسائلنا پښتو کې د طائفه د مسائلنا چې اعتبار ورکړی شوی چې دا مستقل مسائل دي برابر چې د یوې نوع نه یو کده ډیر ونوع نه وي کتاب الطهارت کې بګور ډیر شیان راوړي د بیا د اسباب او دس کول جنابت کول د ځای پاکي د جامو پاکي دا ټول شي نه ذکر کوي کتاب دې ته ویل شي عبارت مقصود نه کنه تاسو پدې کې خطا کېږئ هي طائفة من المسائل څنګه وایي طائفة من الكلام اعتبرت مستقلة چې اعتبار ورکړل شوی مستقل سواء كان من نوع واحد او اكثر برابر چې د وی نوع نه او کده ډیرو نوع نه طهارت په دې کې درې لغت دي طهارت طهارت په فتحې د طا سره نظافت ته ویل شي پاکوالی ته او په کسرې د فا سره طهارت هغه آلې ته وایي چې په هغې باندې سړی ځان پاکوي لکه د اوبو لوټه شوه بالټۍ شو بمبه شوه پوهېږئ او طهارت ما فضل عن الطهارت هغه اوبو ته وایي چې ستا د پاکۍ نه پس پاتې شي دې ته طهارت وایي لوټه کې اودس دې کوو اودس دې وکړو نورې اوبه پاتې شوې دې پاتې اوبو ته څه وایي طهارت دا درې لغته دي په اصطلاح کې تعریف کلی کوي واصطلاحا نظافة المحل عن النجاسة الحقيقية او الحكمية نظافة المحل پاکواله د محل د نجاست حقيقي او د حکمنا د نجاست حقيقي او حکمي نجاست حقيقي دې ته وایي ګندګي ستا بدن یا جامو پورې ونه خطر دا نجاست حقيقي دا به کې نجاست حکمي دا چې ټول بدن دې پاک دی خو داس دې مات کو نو ستا لاس ګنده شوی دی او شرع تا ته وایي د سر نه بسم الله وکي او ټول او داس وکي نظافة المحل عن النجاسة الحقيقية او الحكمية سبب د طهارت سبب د وجوب دو قول دي سبب یعنی پاکواله ولی لازم دي نو څوک وي سبب د طهارت حدث دی بیا ودسی دا او څوک وي سبب د طهارت صلات دی عبادت دی
یعنی چې بیا اودس شوي بس تا ته حکم دی چې څه وکړه اودس وکړه اودس وکړه. او دویم قول دا دی چې سبب د طهارت وجوب الصلات دی او دا قول راجح دی. ولې رب العالمین څه فرمایي اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. نو سبب د وجوب د طهارت اراده القيام الى الصلاه ده چې مانځه ته ودرېږي او داس وکړي او دا قول لازم ځکه قران کې دا ذکر دی. کني به خو بشفا او سړي باندې او داس کې اوسېدل لازم وي حالان کې دا نه دي لازم. صحیح شو. ارکان د طهارت ورکنها غسل الاعضاء او المحل. وینځل د اندامونو دي یا د محل دي. وینځل د اندامونو یا د محل. وحكم الطهارة ودي لكم او المحل اتقرانا دا ډېر قیمتي خبر دی. وحكمها حکم د طهارت او دا چې سړی وکړي څه چل کېږي استباحه ما لا يحل له. رواواله دا کار چې دلته حلال نه وي چې او داس دې مونږ کېږي او چې وی کې داسې کېږي مونږ کېږي. استباحه ما لا يحل الا بها. آلة الطهارة دوشياني آلة سره بزان په شي پاکي دوشان یو الماء دم التراب. الماء التراب وبو باندې بزان پاکي خو کو نه پیدا کړي بینو فتيمم سعيدا طيبا. واښوي بس دې کې دا لغوي تحقیق بشته کتاب الطهارة کې دا خبره وکړي. صرف یو سوال او جواب چې طهارات جمع ولې نه وړل چې اشاره شوی وي انواع او اقسام الطهارت نو تذکا طهارت کله د حدث اصغر نه یو کله د حدث اکبر نه کله په وبو سره یو کله په تیمم سره. جواب طهارت مصدر دی. قانون په نحو کې دا دی چې المصدر لا يثنى ولا يجمع الا ان يقصد الانواع. مصدر تثنیه او جمع نه راځي مگر که قصد انواع وکي به څه کیږي راځي. ویا منور مخکې راشم